پرنا باندې مین خو تیارونه نه یریږم زه پیمان په ګناه نه یم خو پې نه غاوره کېږم پرون تخم وم نن ګل یم سبا بیا به خاوره کېږم زه د باد یوه چپه یم په صحرا په باغ تېرېږم کله باد کله باران شي کله اور کې وسوځېږم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو هیوادوالو، نن د ویاړ او د افتخار ځای دی چې د عطا خیریه بنسټ د مومن طبي علومو انسټیټیوټ ترمنځ هوکړلیک امضا شو. د هغه بېوزله خویندې وروڼه چې وس او توان نه لرلو چې دوی خپلې زده کړې مخ پر وړاندې نیسي. خو نن د مومن طبي علومو انسټیټیوټ ترمنځ هوکړلیک امضا شو. د رئیس صاحب څخه هم ډېره مننه، د دوی د ادارې څخه. الله دې دوی ته همت ورکړي چې داسې نور بېوزله هېوادوالو سره مرسته او کومک وکړي. او هغه وروڼه هغه خویندو ته ګډ لک وایم چې بېوزله دي او د عطا خیریه بنسټ سره یې نومونه راجستر کړي دي. الله دې ورته نیک مبارک کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. نن د ویاړ او افتخار ځای دی چې د مومن د طبي علومو انسټیټیوټ او د عطا خیریه بنسټ ترمنځ یو ژمن لیک یا تفاهم لیک د 40 کسانو په حدود د دوی سره امضا شو. هغه بېوزله خویندې وروڼه چې د علم شایقین وي او غواړي چې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي، نو موږ کولی شو چې هغوی ته عطا خیریه بنسټ له لورې په وړیا ډول باندې زده کړو ته ادامه ورکړو. مومن د طبي علومو انسټیټیوټ خپلو هېوادوالو په چوپړ کې دی او ژمن دی چې د خپل کدري ټیم سره ستاسو سویه لوړه کړي. موږ ستاسو په خدمت کې یو. زموږ شعار همدا دی چې کم فیس زما تل روان یم په مخه یو مقام ته ور روان یم یو مقام ته ورسېږم چې په لاره کې څه راغله که تیاره وي که رڼا زه رڼا کې یم خوشحاله خو تیارو